مفلس پیژنې نبی علیہ السلام فرمایي زما د امت خوار پړق صحابه وای چې مفلس خو موږ دې ته وایو غریب او مفلس چې هغه سره درهم او دینار نه یو به وسه سره نه نم دې پیژندل زما د امت مفلس هغه دی چې د غرونو عمر نیک اعمال به د ځان سره راوړي د قیامت پر ورځ خو یو پسې خبرې بل پسې غپ بل پسې ډراما بل پسې بهتان بل پسې غیبت یو به تیوړي بل به عمل وړي یو به عمره وړي بل به حج وړي بل به روزه وړي بل به د شپې قیام وړي بل به منځونه بل به تهجد بل به تلاوت دا سیمه پړه غپاتش دا زما د امت ډېر خوار پړه وای که خبره په دې ختمه شو خو ختمه شو سر په سر شو خبره لا کوي لا دا وشي چې لا بیا به د خلکو کیسونه پاتې نو د سره خو نیکي ختم شوي نو دا چا پسې چې خلوازه کړي و دا غنه به او ظلمونه چا سره کړي داغه ګناونه په د باندې واچولې شي وا راغله د نیکو سره او بار کړه د ځان سره ګناهونه بار کړه د ځان سره ګناهونه دا څومره د افسوس خبره ده څومره انتهایی ده هغه پریشانی خبره ده نبی علیہ السلام فرمایي دا زما د امت خوار پړه